دا دی دوستانو مقصد دا بیا اشپزي ته ګورئ زده کړي دغه اشپزي په درد باندې خوري ته ورته وګورئ د غرو په سر کې لا پر چا باندې نه تاوانېږو ما چې یو بخار و د ګاز ډبه چې پیدا سي داسې اشپزي مې زده ده داسې اشپزي مې زده ده ولاک خبره مې چې یوازې زما پیاز ډېر خوښ دي په دغه غذا کې که د ټولو خوښ دي زما خو بیخي ډېر خوښ چې هر څومره پیاز زیات وي پکښې هغه غذا مې خوښېږي دا دی نو نن د اختر دومه ده دوستانو پرون مې دیګي کباب ورته پخ کړی و ملګرو ته نن به یو ښه ښایسته ګوره دا دی دوستان مقصد چې انتقاد ونه کړي چې دا څونه غټ غټ هډوکي وراچوي ته نو ساتل نشته چې ماتې کړو دوستانو په غذاو کې نو اسانه غذا د اسانه اشپزي چې ده د شوروا پخول دي د هګۍ پخول دي د چپسو پخول دي د چاو جوړول دي دا ګوره موږ نور سره ډېری دوستانو تقریبا یو 20 نفره خو یو دا د ټول کار ورسره وکړه اخر بیا غږ در باندې وکړي وایي اشپزي دې ولې نه ده کړې بیا نو اشپزي هم در باندې کوي دا انډیوالي نیست هغه نه باندې دا دی دوستان دا اوس نو یو ساعت لاستیک کې یا یو ساعت دا بخار یې ژر نه پخوي بلکه ور ورته بلکه ژر دوستانو ومو لیدله چې یو هم نه مو رامعلومېده چې کومک را سره وکړي مګم د ډوډۍ پر وخت باندې د ډوډۍ پر وخت باندې به دومره تیار خواره ووینئ چې پر سرخان به نه سره ځایږي وشي جان دي راوي بلش پیدا کوي کومه بلش